زموږ د کوم ملګري چې وو د هغوی نه بالکل اضافه کېدله او یو ملګری زموږ شوخ وو ویل چې غمله صاحب مالو وایي نن به ډوډۍ په بسم الله وخورو ما ویل ولکه څه کوې بسم الله الرحمن الرحیم د مهربانه او بخښونکي څښتن تعالی په سپېڅلي نامه ټولو درنو لیدونکو ته یو ځل بیا ښه راغلاست او ستړي مه شئ هیله ده چې د ژوند شپې ورځې به مو په خیر وي دا دی زه عثمان محمدي یو ځل بیا ستاسې په درانه حضور کې له یوې نوې او جالبې خپرونې سره هیله ده تاسې هم زموږ ملتیا وکړئ او تر پایه له موږ سره اوسئ نن راغلی یم د شهرنو سیمې یو بل سوداګریز مارکیټ ته دلته به له دوکاندارانو او همدارنګه که مشتریان مو هم پیدا کړل له هغوی سره به خبرې اترې وکړم تاسې زموږ ملتیا وکړئ اوس مهال نو داسې دکان ته راغلم چېرته چې پکولونه افغاني جامې واسکټونه حتی صادرونه هم ایښي دي نو په تمامه معنا یو وطني دکان ده دلته ورور هم ناست ده چې ماشاءالله ډېر ښایسته پکول هم ده سلامونه جوړ په خیر صحت دې ښه ده ډېره مننه صحتونه مو ښه دي په خیر او دا نورستان فیشن چې زمونږ د نورستانیانو هغه لاسي صنعت او فرهنګي لباسونه نورستان کې جوړو بیا راوړو دلته کابل ته شهرنو کې خپل زموږ دغه دکان دی دلته یې خلکو ته رایج په حساب باندې خلکو ته عرضه کوو او هم داخل او خارج کې موږ ویب سایټونو کې هم ځینې ویب سایټونه لرو چې خارج ته د دنیا هره نقطه کې څوک زموږ مشتري وي موږ ورته لیږلی شو معلومات خو دې راکړل لکه لومړي سر کې زموږ لیدونکو ته موږ ته ځان هم رامعرفي کړې نو ډېره به ښه شي زما نوم محمد اسماعیل غمیاله حنیف د نورستان فیشن مسؤل حنیف صاحب څنګه د کاروبار ژوند زندگی په خیر تېرېږي شکر الحمدلله ځکه چې موږ مسلمانان په هر حالت کې باید شکر باسو او د نوي دغه نظام دغه کېدو سره یو څه کارونه ټکنه شوي دي ډېر تاسې خپله وینئ او مخکې شکر الحمدلله ښه او په دا حالت به هم شکر وباسو انشاءالله که وضعیت ښه شي او انشاءالله وضعیت په نور زموږ کاروبار به هم ورسره ښه شي موږ به د الله تعالی له دربار څخه ناهیلي کېږو نه دعا وکړو او په هر حال به شکر وباسو ښه دکان خو دې ماشاءالله ښه ډک ده لکه څنګه مې چې مخکې وویلې پکولونه هم شته افغاني جامې هم شته صادرونه هم شته اوس به یې راته یو یو معرفي کوې او له هر ځای نه چې ستا خوښه وه که اول د افغاني جامو ته راشو څنګه دې خوښه ده چې دا زموږ استاد صاحب دې طرف نه شروع کوو بس سمه ده واسکټونه هم ایښي دي چې واسکټونه هم لرو په دې کې موږ خپله چپنې هم لرو په دې کې موږ کوم چې هغه نورستاني صنعت کې اکثر موږ ټول جامې زموږ د وړیو نه جوړېږي د ګډ او د پسه د وړیو نه جوړېږي هغه هلته جوړو او بیا سایز باندې چپنو ګنډو سایز باندې که چا قد اندام سره کمتوي همغسې چپن واسکټ کورتې ورته ګنډو څنګه چې په خبرو کې ما وویله چپنې موږ دغسې یو قسم ګلدار چپنې لرو د زنانو دپاره او په دغه کې دغه امیل دی د لونګو نه جوړ شوي دي او مشخونو نه جوړ شوي دي دې کې هم زنانه لرو هم مردانه لرو او دا ټول په همدلته داخل د وطن کې نورستان کې جوړېږي دغه اوس د چې کوم موږ ته او دا نورستان کې جوړېږي نورستان کې اول د دې رخت نورستانیان چې هر ځای کې دي لکه زموږ نورستانه خو یو ځای کې نه دي پاتې یوازې نورستان کې نه دي پاتې شوي لکه چترال کې اوسېږي ګلګت کې اوسېږي خوست فرنګ کې اوسېږي بغلان هر چاته چې دي نورستانیان تللي دي خپل هغه لاسي صنعت یې ځان سره ساتلی دی نو موږ پسې ګرځو چېرته چې زموږ نورستانیان یې موږ یې پیدا کوو د هغې لاسي صنعت موږ نورستان فیشن ته راوړو د دې ځینې عرضه کوو د نورستان لاسي صنعت او په ټوله کې بیا د افغانستان لاسي صنعت دا نو ځان ته نوم لري او ځان ته ښکلا او رنګ لري لکه څنګه چې حنیف صاحب موږ ته معرفي کړل نو ورځو نور به هم ګورو دا پکول در سره ماشاءالله ډېر ښایسته ښکارېږي مهرباني یو دانه به تاسو ته هم په سر ډېره مننه حنیف صاحب ویل تا ته زه یو پکول په سره وم دا پکول د کوم ځای ده
د سپین په ګډ د پشم نه جوړیږي دا کې بیا دغه تاج دی دغه تاج دا سوال به تاسو ته په سر کوم بیا به دې باندې وغږېږم دغه تاج ډېره زیاته مننه بیخي دغه ځان اول ځل مې دا چې زه پکول په سر وم نو قضاوت تاسو وکړئ چې څنګه پکې ښکاره کړم ډېره ښایسته سره ښکاري تاسو سره ښه ښکاري هیله ده چې خیر اوسي دغه تاج چې دی دا زموږ نظامي شکل دی نظامي رتبه ده کله چې نورستان په بلوچستان باندې مشهور و نورستان دا نوم خو وروسته د امیر عبدالرحمن په وخت کې دا نورستان شو پخوا نوم یې بلوچستان کټورستان دغسې نومونه وه او مسلمانانو موږ ته کفرستان ویلې په هغه وخت کې دا زموږ کم جنګجو یعنی قهرمان او کم قمندانان چې وو جنرالان چې وو هغوی په دا پسره وو دا یو نظامي پکول و اوس زما ساده پکول ستاسو نظامي پکول دی نو زه هم نطاق یم او دلته اوس ځان نظامي راته اوس ښکارېږي لکه څنګه چې ده ما ته وویل دا نظامي پکول ده نو بیخي اوس داسې د نظامي احساس کوم حنیف صاحب خو ماته نورستاني پکول په سر که نو اوس به دغه پکولونو په هکله هم معلومات راکړي پکولونه ما درته ویلې زموږ دلته مختلف پکولونه موږ دلته نورستان فیشن کې عرضه کوو هغه لاسي پکولونه چې د ګډ د پسه یا د هغوی پشم نه جوړیږي اول د هغوی دپاره هغه رخت جوړیږي بیا له هغې نه په سایزونو کې پکول جوړیږي په هغه کې ګډ چې څه رقم وړی ده همغسې موږ رنګ نه ورکوو هغه نه ورکوو هغسې موږ جوړو خو یو تعداد پکول موږ راوړو چې ځینې بازاري خلک ارزان هم خوښوي د هغوی دپاره موږ هغه بازاري رنګ ورکړل شوي تیکه نه هم جوړو او د دې قیمتونه څنګه دي په قیمتو کوم چې موږ یې په لاس باندې جوړو طبعا لاسي کار یو څه سخت وي زحمت ډېر غواړي هغه قیمت دی تقریبا د 800 نه واخل تر 1200 پورې خرڅوو او کوم چې هغه بازاري پکولونه طبعا هغه ارزاني هغه د 400 500 د هغې ریټونه دي او خلک بیا زیاتره کوم پکولونه خوښوي زیاتره خلک هغه پکول خوښوي چې هغه په لاس باندې جوړ شوي نو ځکه موږ هم دا خپل برانډ د نورستان فیشن موږ هم دې دپاره جوړ کړ چې موږ مجبور شو زموږ نورستاني خلک خارج کې څوک دي او دلته زموږ شکر الحمدلله زموږ یوازې پکول خو شکر یوازې په نورستان کې نه د پسره کېږي په ټول مشرقي ولایتونو کې لکه کونړ ننګرهار لغمان په سراتیر شمالي ځینې ولایتونو کې پنجشیر او همداسې نور بدخشان په هغوی په هم په سره کېږي نو موږ مشتریان ماشاءالله ډېر دي هم خارج کې دي هم دلته دي دغه ما چې په سر کړی دا لاسي صنعت ده او که نه د فابریکې کې یا ماشینو په واسطه جوړ شوی او تاسو کوم چې ما تاسو په سر کړی هغه لاسي پکول دی او دغه بیا نظامي دغه چې دی دا هم په لاس باندې جوړیږي خو ولې هغه د بازاري لاسي دغه دی اصلي موږ خلاص کړي تر اوسه انشاءالله په آینده کې به راوړو انشاءالله خیره سره دکان دې ماشاءالله ډک ده اوس به د نورو په هکله هم دلته چې ګورم نو هغه پټوګان چې ورته وایي یا هم څادرونه دا مې ښودل شوي دي حنیف صاحب په دې هکله هم موږ ته معلومات راکړي چې دا د کوم ځای دا هم د نورستان دی حتما ځکه لکه څنګه چې له نوم نه معلومېږي خو ته پکې نوره تشریح خپله راکوه دغه پټو یا څادر چې ویل کېږي دا موږ نورستان کې زموږ هغه لاسي صنعتکاران جوړوي په مختلفو ما ته وویله چې څنګه چې هغه ګډ پشم دی همغسې په څادرونو جوړېږي اوس موږ هغه رنګونه خلاص کړي دي ژمي کې موږ خرڅ کړي دي خو دغه یو څو دانې پاتې دي دا جوړیږي هلته بیا خلک استفاده کوي موږ ته رالیږي موږ خپل مشتریان ته لیږو او دلته زه ګورم دا دغه وستی که د دې په هکله معلومات راکړې دا خو زه نه پېژنم که ته نور تشریح راته وکړې چې دا دې ته پرتوغاښ وایي هغه پرتوغاښ ښه پرتوغاښ دغه ایزاربن یا پرتوغاښ چې ورته وایي دا نورستانیان د پخوا به د پسه د دې وړیو نه به جوړول اوس هغه ګلدوزي تارونه جوړوي ډېر په اسانه جوړېږي ځکه دا دغه دی او دې کې هغه د ماشومانو تړلو لپاره هم یو شی جوړوي او دغه دا بیا کمربند دی د زنانو لپاره یو ځانګړی کمربند دی موږ نورستاني مېرمنې یعنې پیغلې ښځې دغه اچوي او دا دې ته موږ پیزنې وایو دغه په مخ کې دا هم د وړې نه جوړیږي دا اصلا د زنګون سره دغه تړل کېږي دې کې هم موږ زنانو بیل لرو او د سړو بیا بیل لرو
د دې پرتګاخونو مونږ هغه ساده کار وکړو نو دلته مې نه ولیدل ځکه مې پوښتنه وکړه چې دا خو زه نه پېژنم او تر څنګ یې خولګانې هم ایښي دي رنګارنګ دا هم د نورستان ولایت دی او که نه دا د هو دغه ګلدار پکول هم موږ خارجیان موږ اکثریت دلته خارجیان هم موږ مشتریان شته هغوی په سره یې زموږ داخلي خلک په سره یې بیا ضمن کې هغه بازاري پکول خولۍ هم راوړو لکه کندارۍ او دا زموږ مزارۍ خولۍ هم راوړو زموږ مشتریان ځینې اخلي نو هغوی لپاره دغه بازاري خولۍ هم راوړو دلته بېلابېلو رنګونو کې ډېرې ښایسته چپنې هم شته چې د دې په اړه به هم حنیف صاحب مونږ او تاسو ته معلومات راکړي چې دا څه رقم جوړیږي له څه شي جوړوي نو حنیف صاحب تاسو مهرباني وکړئ مهرباني خیر اوسي دغه زموږ نورستاني چپنې دي چې زموږ نورستاني ځوانان سپینګري مشران دغه اچوي دا هم مکمل د په لاس باندې جوړیږي دغه دستګاه چې پټو جوړېده په همغه دستګاه کې دغه چپن هم جوړیږي د پکولونو هغه رخت هم جوړیږي او دا بیا ګلدوزي تارونه باندې ګل ورکول کېږي یو ځل ډېر ښکلي دي تاسې هم واچوئ چې یو نما دپاره ډېره مننه پکول دی هغه کې ښه د دې په سر مشکل به نه وي نو درنو لیدونکو تاسو ګورئ چې حنیف صاحب مهرباني کوي د پکول تر څنګ نو چپن هم راته واغوستله اوس نو بیخي ماشاءالله همداسې شوي لکه نورستاني شوي زه د ټول افغانستان یم هغه هنرمندان وایي چې هنرمند سرحد نه لري خو زه وایم چې د رسنیو کارکوونکی هم سرحد نه لري ځکه هغه د هرې سیمې احوال اهلي هلته ورځي له خلکو سره مرکې کوي نو نن راته ځان کاملا نورستانی ښکاري او زه پر دې باندې ویاړم چې د نورستان جامې مې اغوستې دي او تر څنګ مې د حنیف صاحب غوندې یو خوش طبیعته د نورستان زموږ وطنوال ولاړ ده ښه اوس نو معلومات نور راکوه چې چپنونه چې دي دغه چپن خو تاسو اغوستی دی دغه چپنونه هم ځینې دې کې مختلف مثال موږ جوړو دغه یو بل شکل دی دغه بیا ګلداري دي دا بیا ساده دی دغه هم په همدې کې همدغه ډیزاین کې هم کورتۍ جوړو چې دغه اوس پاس هلته ایښودي دي نمونې دپاره او وسکټ هم جوړو همدغسې د یا چپنې هم ورته جوړو دغه زما په ځان کې چې کوم ده د دې قیمت په اړه که راته ووایي د دې قیمتونه څومره دي او ما ته به قیمت څو راکړي دغه تاسو چې اغوستی دی دا په لاس باندې بافت کېږي دې مکمل دې باندې هېڅ ماشین کار نه کوي دا ټول مکمل د لاس سره دا یو څه ګران دی تقریبا د نورستان کې او دلته یمقې یو قیمت دی د 5,000 نه واخله تر 10,000 پورې د دې قیمتونه دي ځکه دغه جوړ لږ فرق کوي او دا چې دي دا لږ بیا ارزان دي دا ځکه ارزان دي چې هغه اول دې دپاره رخت جوړېږي بیرته په ماشین باندې دا ګنډل کېږي په سایزونو باندې نو دا یو څه ارزان دی تقریبا د دې 4,000 ریټونه دي قیمتونه دي او د دې تاسو چې اغوستی دی دغه د 5,000 نه واخله تر 10,000 پورې دې ریټونه دي ودې نه ویلې تاسو لپاره خو هغسې درکوم پروا نه کوي همغسې واغوندئ ډېره زیاته مننه مهرباني دې د خیر اوسئ سلامته اوسئ درنو لیدونکو تاسې ګورئ زموږ نورستاني ورور حنیف صاحب د دې تر څنګ چې موږ ورسره خپرونه هم ثبت کړه د مهرباني وکړه میلمستیا هم وکړه چای راته ایښی ده خرما ده چاکلیټ دي دا به هم څکو خورو به او تر څنګ به له حنیف صاحب سره د دې پر ژوند باندې هم خبرې اترې وکړو او په اول کې غواړم د ماشومتوب دورې ته ور وګرځم حنیف صاحب که راته ووایي چې ماشومتوب د چیرته تېر کړی ده او په ټوله کې د ماشومتوب څنګه و مننه خیر اوسې ولا ماشومتوب خو داسې وه چې موږ تقریبا ما چې داسې خبرې یادېږي داسې زه چې اوس تحلیل کوم کیدای شي زه به د 7 او د 8 کالو به وم چې بیا زه تللی یم پاکستان ته هلته مدرسه کې بس درسونه مو ویل بیا تقریبا داسې یو 15 کاله شوی وم بیا راغلو افغانستان ته بیا افغانستان کې کرزی صاحب پاچا شو نو راغلو دلته رحمان بابا لیسه کې بیا کابل کې داخل شوم نو دغسې ټول مسافرت او په درسونو کې تېر شوی دی ماشومتوب ماشومان طبعا شوخ وي ځکه دا ماشومتوب موږ هم تېر کړی ده د ماشومتوب دورې او بالخصوص د شوخۍ دورې دی
که یوه جالبه خاطره موږ ته ووایې هغه چې ته هر وخت اوس هم رايادوې نو خندا دې راځي چې والله حنیفه څه وختونه مې تېرې کړل ځان ته دا ووایې ولا او جالبې خاطرې خو هغه ژوند ټول جالبو خاطرو سره تېرېږي چېرته قسم که نه لوړې ژورې وي خاطرې هغه داسې وي چې یو وخت کې روژه وه دلته کابل کې موږ وو رحمان بابا لیسه کې خو دا ټول ملګري رخصت شوي وو بس موږ ناست وو ډوډۍ ته او ډوډۍ هم ډېره وه زموږ د کوم ملګري چې وو د هغوی نه بلکل اضافه کېدله او یو ملګری زموږ شوخ وو ویل چې غمله صاحب مالو وایي نن به ډوډۍ په بسم الله وخورو ما ویل ولکه څه کوې وایي چې ځکه چې وایي ډوډۍ ډېره ده وایي کله چې زه هغه صحنې یادوم راله خندا ډېر راځي واقعا ډېره جالبه وه او لکه څنګه دې چې وویلې ژوند ټوله جالبې خاطرې هم دي او تر څنګ یې بدې هم دي خدای تعالی دې موږ او تاسو له بدې څخه لري د زده کړو په هکله دې راته ووایه چې په کومه برخه کې دې زده کړې کړې دي پوهنتون دې په کومه برخه کې لوستی ده کومه پوهنځی که په دې هکله هم لږ معلومات راکړې درسونه خو زه چې کله پاکستان نه راغلم درسونه چې مې هلته دیني ویلي وو اوله کې تقریبا 6 درجې پورې ما دیني سبقونه ویلي دي کله چې بیا کابل رحمان بابا لیسه کې داخل شو بیا نو مکتب نه کله فارغ شو بیا نو موږ کانکور امتحان چې مې ورکړ نیمالي ته زه کامیاب شوم بیا ما اکاونټینګ حسابداري مې ویلې په دارالمان اداره حسابداري انسټیټیوټ کې ډېره ښه ده هم د کار تر څنګ د زده کړې هم کړي دي نو دا یوه ستره خبره ده د نورستانیانو د فرهنګ په هکله که راته ووایم بالخصوص د خوراکونو فرهنګ چې هلته څه شی ډېر رواج دی او البته د څه شي دغه خوښوونکي زیات دي البته د خوراک په برخه کې د غذاګانو نورستان هغه نوم نه پیدا دی خوراکونه فرهنګ دا ټول ډېر جالب دي د نورو خلکو نه ډېر نوي دي او کم یو سره د نورو خلکو سره بیل جدا دی تقریبا ځکه هغه خوراکي بخت چې راشو زمونږ اول مال یا ودونه وي مثال یا خوشحالیانې وي غم او ښادي وي هغه کې زمونږ اکثریت غوښه ډېره وي نو خوراک کې غوښه زمونږ بالکل زیات وي او د میوو برخه کې که راشو کومې میوې نورستان کې شته او کومې میوې هغه بازار په دې وخت کې ګرم وي میوو کې هغه طبیعي میوې چې د نورستان دي لکه پخواني دي اوسني نال کړي شوي نه پخواني هغه عناب مرخڼۍ چې ورته وي عناب په فارسي کې او عربي کې ورته وي او بله جلغوزه او بله انګور او انار او غوزان دغه د نورستان هغه پخواني دغه دي او هغه کې تر څنګ مڼه او زردالو هم دی یوه جالبه پوښتنه مې ذهن ته راغله زما د ښوونځي دورې یو ټولګیوال هم د نورستان و نو هغه هم داسې ظاهرتا ډېر نوراني څهره یې درلوده ماشاءالله سور او سپین و او تا هم چې ګورم په ټوله کې زه چې کله نورستانیان ګورم نورستان وطنوال مو ګورم نو هغوی دغه د ظاهري مخې چې وي ډېر زیات تازه وي که د دغه راز ما ته ووایې هغه زموږ استاد یوه مشهوره هنرمند د نغمه هغې نه هم یو چا پوښتنه کړې وایي ته ولې همیشه تازه نو هغه ویل چې ما د کندهار انار ډېر خوړلي دي خو د دې راز به ته راته ووایې چې نورستانیان ډېر تازه وي دا ورته میراثي پاتې ده یا دا د نورستان هوا او دغه موسم او دغه حالت همدغسې دی که سره کم ده ځکه زه چې هر نورستاني وطنوال سره مخ شوی یم هغې سره مې چې مرکې او خبرې اترې کړي دغه خوش اخلاقي وطن دوستي خو طبعا په هر چا کې ده له دغې به ورتېر شم یوازې په دغه مخ او ظاهري سره ډېر ښایسته او نوراني وي او سور او سپین لکه مڼۍ غوندې که په دغه ګڼم والا که رښتیا ووایو د دغه هغه راز شی د راز به از اول داسې ووایم ده چې د هر چا خلقت د الله په لاس کې دی په هغه کې به موږ څه نه وایو او بل دا دی چې نورستانیان هغه جینیټیکي دغه هم دی ځکه نورستانیان عموما دا قوم همدغسې دی نو څنګه چې سړی ښکلی وي نو طبعا نو زامن او اولادونه هم ښه راځي او بل به خبره زه ویم چې آب و هوا د نورستان ډېر ښکلی دی
نو هلته هوا ملایم دی یعنې سړی چې موږ چې کله نورستان ته ورشو دا اوبه چې سړی څکو اوبه ډېر عادي شی د هر ځای کې پیدا کېږي دا اوبه چې موږ څکو ایله زه نورستان کې زه چې کله کور ته لاړ شم چې دا اوبه وڅکم ویم چې ما اوبه وڅکړې دلته چې اوس د سړی اوبه څکي نو هغه د تندې دپاره هغه تندې رفع کولو لپاره سړی څکي نو هلته چې سړی اوبه وڅکي نو دا خوله دي دا صحت دي دا ذهن دغه دي وایي چې ولا اوبه دې اوس وڅکړي نو اوبه آب و هوا هلته ماشاءالله داسې دی چې سړی نه خرابېږي هلته نو د آب و هوا تاثیر به یې خدای مو همداسې تر تازه لره نورستانیان او د هېواد هر ځای سیمې خلک دي آباد او کامیابه وي انشاءالله که ژوند وفا کوله دوستانو سره به هم واده وکړو راځو به نورستان ته به ګډ ځو د نورستان ولایت په هکله به په خپله نورستان کې موږ ته معلومات راکوي انشاءالله ځو به که نه انشاءالله ولې نه بس الله هم په خیر راوله نورستان خو هر ډېری خلک ځي چکر ته تاسو هم الله په خیر راولي انشاءالله که ژوند یو ځای به لاړ شو او که نه زه به هلته یم تاسې راشئ نو ستاسو میلمه دوستي او میلمه پالنه به هم وکړو ځکه نورستان خلک هغه دا هوټلونه دا دغه اوس وسیله جوړېږي ځکه نورستان ته چې څوک راغلي دي چې بار چا شپه نه دی کړی ټول حجرو کې کورونو کې خلک ولا میلمستیاګانې کوي دغه کوي او انشاءالله تاسې هم راغلی میلمه دوستي به سره وکړو انشاءالله ځکه دغه ولایت زموږ او ستاسې د افغانستان ملي پارک هم نومول شوی ده خپل ملي پارک ته به ځو له خلکو سره به یې ګورو کیسې به یې کوو نو له تاسو ډېره مننه دوستانو چې تر دم ګړۍ مو زموږ ملتیا وکړه تاسو له موږ سره اوسئ موږ نور معلومات هم درکوو د نورو برخو په اړه ډېره زیاته مننه دا به مهرباني نو ومې غوښتل چې له خپل نورستاني ورور څخه یو څو لنډې او جالبې پوښتنې وکړم حنیف صاحب که ستاسو ځواب هو وي تاسو به راته وایئ چې نه ځواب به په نه راکوئ او که چېرته هغه کار مو نه وي کړی ځواب یې په هو راکوئ په ژوند کې مو کله دروغ ویلی دي؟ هو 4 ودونه مو کړي؟ هو کله مو د چا جیب وهلی؟ هو په ژوند کې مو داسې حالت راغلی ده چې یو ملګري ته مو ویلی وي دغه ځای ته تاسې راشئ مثلا په نورستان کې دغه سیمې ته راشئ او بیا تاسو هلته نه وی ورغلي هغه ملګری مو راغلی وي تاسو ساعتونو هغه یې په انتظار پرېښی وي هو ټول یې وویل یو څه مې شوخي وکړه غوښتل مې چې تاسو سره او هغه لیدونکي چې مونږ ګوري یو څه وخت ورسره ښه تېر شي نو له تا ډېره زیاته مننه کوم کور د ودان چې مونږ ته مو د نورستان ولایت د لاسي صنعت په اړه معلومات راکړل پکولونه همدارنګه چپنه چې اوس ما اغوستې د دې په هکله او صادرونه نور شیان که په پای کې راته ووایې ستا لنډ پیغام خپلو وطنوالو ته څه دی هغه کسان چې همدا اوس هم ګوري او خصوصا ځوانانو ته لنډ پیغام به زموږ دا وي چې بس ځوانان د نورستان خلک له شعر شاعري سره څنګه دي او تاسو ته خپله شعر درځي نه درځي او که چیرته درځي نو سره کوم شعر به بیا راته ووایي که په نورستاني ژبه کې وي نو دا به بیخي خوند وکړي هو مننه نورستاني اول زموږ سندرې ټول موږ چې د نورستان مطالعه کوو نورستان د خلک مطالعه کوو باید اول د سندرې راوسپړل شي زموږ سندرې زموږ هغه تاریخ ټول په سندرو کې پروت دی لکه تاریخونه هغه جنګونه هغه قهرماني هغه نیستیانې خوشحالیانې ټول په سندرو کې پروت دي او نورستاني شاعران هم شته نورستاني شاعران کوشش کوي چې خپل په ژبه یعنی شعر ولیکي یو شعر به ته زه ویم ما هم خپله لیکلی خو ولې خیر مشکلات به لري خو هغه نه بخښنه غواړم کوم ځای کې چې مشکل هیله کوم نو حنیف صاحب شاعر هم راووت خوشحاله شوم نو اوس که په خپله ژبه کې موږ تاسو ته موږ اولیدونکو ته خپل شعر ووایې دا یو مسافر دپاره جوړ شوی دی لکه چاربیت دی یعنې څلوریزه ده نورستاني ژبه باندې به زه ووایم کوملیکپوش طبی ناگوس کوملیکپوش طبی ناگوس اندرکونا کش طبی دناگوس ینوژترین واس پلانس کومبا کلټه پټنټه کوس کومبا دا دغسې یو په پښتو ترجمه کړم یعنې زموږ هغه توتان پخې شوي دي ورا نغللي
او بیا اندرکون موږ یو باغ دی په واماو کې نورستان واما ولسوالۍ کې دا یو تاریخي باغ دی ډېر قدامت لري په هغه کې تقریبا شپږ قسمه پخواني زرګونو کال پخوانه دغه میوې دي اوسه پورې خلک هغه استفاده کوي او دا د هغوی دا زموږ کش یو هغوی دپاره موږ یو کش نغمات لرو هلته یو قانون لرو نو دا هم یعنی دا د دې نغمات هم معمار شو بیا هم رانغللې نو دا نن او سبا کې دا ورځې ولې اوږدی که نه چې دا ورځې ولې اوږدی وایي دغه یو دروغ وي یو هغه شاخدار دروغ وي دومره غټ دروغ یې راته ولې وی خبر راټوله شوه په انتظار کې چې ورځې ولې اوږده وي دروغ وله ډېره زیاته مننه کوم خیر اوسئ همداسې دی په کار او ژوند کې برکت واچوه انشاءالله ژوند و بیا به راځو نورستان ته به ځو له تاسو سره به ځکه زموږ د هرې سیمې ځوان د هرې سیمې اوسېدونکی ګلالی ده ښکلی ده ښکلې ژبې لري او وطن دوسته وطن پاله شخصیتونه دي لکه څنګه چې دا نورستانی ورور ده نو خپل پیغام دی لیدونکو ته مونږ ته او په ټوله کې د افغانستان ځوانانو ته څه دی د افغانستان ځوانانو ټول ملت نه همدا دی چې د افغانستان په جوړولو کې کار وکړي هیڅ پردی هیڅ خارجي زموږ وطن نه جوړوي تر دې پورې چې موږ او تاسې یو بل ته لاسونه ورنه کړو او وطن په خپل آباد نه کړو نو ښه پیغام یې هم ورکړی هیله ده چې تاسې هم موږ او تاسې ټول یو بل سره په ګډه د وطن د آبادولو کې رغنده رول ولوبو نو له تا ډېره زیاته مننه کور ودان سلامته اوسئ الله تعالی دې په ژوند کاروبار هر څه کې برکت واچوه سلامت اوسئ تاسو سره الله مو تاسې هم اباد لره چې راغلی زموږ اول مو واخیسته مننه تاسو نه درنو لیدونکو زموږ د نن ورځې خپرونه همدلته پای ته رسېږي له تاسو ټولو مننه چې زموږ ملتیا مو وکړه او تر پایه راسره وئ هیله لرم چې زموږ د خپرونو په باره کې خپل نظرونه هم راسره شریک کړئ تر څو موږ تاسو ته ستاسو په خوښه خپرونې در چمتو کړو نو د خپرونې په پای شیبو کې راغلم د نورستان ولایت یو ښکلي صنعتي سنټر ته چیرته چې لاسي صنعت او همدارنګه په کولونه صادرونه دا شیان جوړېدل له دوی سره مې ښه مجلس وکړ او تاسو خو ما ګورئ چې زه کاملا په نورستاني سټایل کې پټ یم او ځان هم راته نن ډېر یو ښه احساس کوم او ډېر ښایسته ښکاري تاسو مننه کور مو ودان هر چېرته چې یاست ښاد آباد او سرلوړي اوسئ تر بیا ښې چارې خدای په امان